فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا کدی دواړو توبه وکړه او صلح خپل د عملونو اصلاح وکړه نیکان شو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا نو مخ واړوئ د دې دواړو. دې نه معلومه شو چې یو سړی په یو ګناه کې وو او هغه ته دغه جرم قاضي سزا ورکړه او بیا هغه سړی د دې کار نه بس کړو، نو بیا خلکو لا هغه ته دغه کار یادول نه دی پکار. هغه باندې بیا چې نو اعتراض کول او هغه لا پیغامونه ورکول او هغه ته چې نو غلط نوم استعمالول دا خبري روانه دي. او که په معاشره د سیده چې په هغه کې قاضي هم نشته او حاکم وقوم نشته هیڅ شی نشته، خدا سړی د تبلیغیانو په لاس خو یا د یو عالم واعظ واورید او خپل هغه کار نه توبهګار شو، هغه کار د ګناه هر څه چې غلا وا ډاکه وا زنا او هر شی چې داغه نه بس کړ توبهګار شه دی او نیک شه دی. نو اوس پس د هغه د توبې نه بیا هغه ته د دې خبرو یادول او پیغورونه ورکول هغه پسې کېدل دا روان دي. قرآن وی فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا مخ ته واړوئ، بیا ورته سموئ چې توبه یې کړ دا نیک شه دی. اوس تا ته راغی د تبلیغ دعوت ورکوي نو ته ورته داسې نه وایې چې مخکې داسې چل کول اوس درنه صوفي جوړ شوی دی اوس دلته راغلی، دا بیا ورته نه وایي. بس هغه توبه وکړله الله هغه وبخلو، قصه ختمه شو. د هغه او د هغه په رب منځ کې صلح وشو، نو زما او ستا بیا څه کار. فَإِن تَابَا پس کچرې توبه وکړله دغه دواړو وَأَصْلَحَا او نیک عملونه یې شروع کړو، اصلاح یې وکړه خپل د عملونو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا نو مخ واړوئ بیا د دې دواړو نه. ان الله کان توابا رحیما بشک الله جل جلاله خود توبه قبلون کې ډیر مهربان